السلام علیکم محترم افغانانو، الله مو خوشاله را. زموږ مسافرین رونه چې په دوبۍ او سعودي یا نور هیوادونو کې دي، دا د دې په خاطر باندې لاړ دي هلته چې خپلو هغه اولادونو ته حلال نفقه پیدا کړي. دو بیچارهګانو 4-5 کاله مسافري کړي وي او بیرته چې کور ته راځي په رسخات یا همداسې همدارنګه اریانا د دو هغه پیسو ته غله ولاړ وي او انتظار وي د افغانانو نه زیاتې پیسې اخلي. په هوایي چلن همدارنګه مالی وزارت باندې غږ کوم د دو مخه ونیسئ، دا ظلم دی او د افغانانو سره ظلم دی. دا یو قسم تجارت دی چې دې ته ظلم ویل کیږي. د مالی وزارت باندې غږ کوم چې اریانا او کمیر شرکت باندې دومره قوي مالیه وټاکي چې د دو شرکت تر هغه افغانستان کې موجود دا مالیه د دو یادوي. دا دو په خپل سر باندې کړې ده، په دې باندې هوایي چلن نه دی خبر. $250 تر $250 پورې مخکې اوس $250 شوی دی. نو دا مسافرینو ټول خپه دي. موږ د خپل افغانان ترڅنګ ولاړ یو، هر ځای کې چې افغان زموږ ورور دی، هر ځای کې چې مسافر دی زموږ ورور دی، موږ یې غږ اورو او هیڅوک ظلم ته نه پرېږدو چې پلار مې ظلم ته نه پرېږدم. نو دا کمیر او اریانا شرکت موږ ته هېڅ انتن نه راکوي. موږ ته د افغانانو خوشحالي مهمه ده، موږ ته د افغانانو سهولیت مهم دی. د افغانانو په موږ باندې اعتبار کړی دی، موږ چاته د ظلم وخت نه ورکوو. نو کمیر او اریانا ته تیاری د خپل ځان اصلاح کی، شرکتونه د ځان اصلاح کی. کني مالی وزارت باندې غاړه مو دین په دنیا باندې بنده چې د کمیر او اریانا شرکت باندې قوي ترینه مالیه وټاکي چې دا څه د افغانانو ناخیسي دا بیرته ته نوخلی. او افغانانو په تاسو باندې غږ کوم، غیرت وکئ. د کمیر او اریانا تیارو کې هیڅ کلم سفر ونه کوي تر هغه چې دا ریټ نه کم کړی. په دوبۍ، امارات، په نورو تیارو کې $10,000 کې افغانستان ته راشي، ولې د دو تیاره کې بیخي راکېنه نه. نو انشاءالله دا غږ بس تاسو حتما نسو او دا مشکل بس تاسو حلیږي. الله مو خوشحاله سلامت. السلام علیکم ورحمت الله.